د وردګو ولایت چکبند او برېښنا فابریکې رغنیزې چارې په چټکۍ سره پیل شوې دي. د یاد بند او برېښنا فابریکې د بیا رغولو تړون په 1996 کال کې د اوبو او برېښنا وزارت او الهام شرکت ترمنځ لاسلیک شوی و، خو د 3 کلونو په تېرېدو سره د ځینو ستونزو له امله چارې نیمګړې پاتې شوې وې. د اسلامي امارت له بیا ځلي واکمنېدو وروسته د دې مهمې پروژې د رغنیزو کارونو قرارداد یو ځل بیا له یاد شرکت سره 18 میاشتو ته غځول شوی دی. د چک برېښنا فابریکې مسؤلین وایي چې تازه د دغه شرکت 9 میاشتې موده تېره شوې او 9 میاشتې نور وخت لري. د اسلامي امارت د راتګ څخه معمولي د 18 میاشتو لپاره بیا ورکړل شوه، دې ته تمدید د قرارداد وشو چې 9 میاشتې تېرې دي او 9 میاشتې پاتې دي په خیر. نو په دومره د 9 میاشتو کې تقریبا 900 پایې نصب کړلې او د ګټو هغه د پنسټاک دروازې ترمیم یې کړ، د ګیلابې دروازې، د کانال دروازې نصب کړلې او لله الحمد کار په خیر دی او د توربینو کار په چین هیواد کې د عملی کار روان دی. انشاءالله 15 میاشتې کې هغه په خیر هیواد ته رسیږي په خیر. بلخوا د چک یو شمېر اوسېدونکي د دغه بند د رغنیزو چارو بیا پیل ته خوښ دي، خو له سرپرست حکومت او الهام شرکت څخه غواړي چې چارې په ټاکلي وخت کې بشپړې شي. ډېر خوښ او خوشحاله یم چې د چک بند کارونه یو څه ګړندي شوي دي او اوس فلحال د چک کانال 2 دروازې بشپړ شوي دي او ترمیم شوي دي. نو د ولس غوښتنه هم دغه ده چې د یخ پر رسېدو سره دغه کارونه نور هم باید ګړندي شي او دلته مذهب کسان باید د دغه ډنډ د کارونو نه پوره نظارت وکړو. ښاغلی همدرد وایي چې چک بند د ټولې سیمې لپاره مهم دی او بیا ترمیم یې د برېښنا پر تولید سربیره د کرنې په برخه کې هم ګټور تمامېدای شي. دغه بند چې کلونه پخوا جوړ شوی دی او اوس مهال زیات ترمیمېدو ته اړتیا لري، ځکه دغه ولس په دې بند پورې تړلی دی او ورسره استاد دی، دلته ځمکې خړې به وي. همدارنګه د چک اوسېدونکي چې کلونه مخکې د برېښنا څخه برخمن وو، اوس مهال شاوخوا 4000 کورونه د برېښنا څخه بې برخې دي. د چک ولسوالۍ یو شمېر اوسېدونکي بیا له خاورو او رسوباتو څخه د دغه بند د کاسې پاکولو غوښتنه کوي او ټینګار کوي چې د دې زیرمې په پاکولو سره به د لا زیاتې برېښنا د تولید وړتیا ولري. څومره ساحه چې تاسو وینئ دا ډېره لویه ساحه ده، لیکن متاسفانه اوس ټوله د خاورو رسوباتو څخه ډکه شوې ده او ډېرې کمې اوبه ځایوي ذخیره یې اوس ډېره محدوده شوې ده د همدغې خاورو د وجې نه. د دولت نه موږ دا غوښتنه ده تر څو دغه د بند څومره کاسه چې ده دا په مکمل ډول باندې د پاکه کړي او څومره خاوره رسوبات چې دلته موجود دي دا ځینې وباسي. د چک ولسوالۍ د اوسېدونکو په وینا چې پخوا کلونو کې چک بند د یادې ولسوالۍ پر ډېرو سیمو سربیره د مرکز میدان ښار او د پلازمېنې کابل ځینې سیمو ته هم د برېښنا ورکولو ظرفیت درلود. د چک برېښنا بند د دې ولسوالۍ له مرکز څخه په شاوخوا 2 کیلومترۍ کې موقعیت لري. دا بند په 1925 کال کې د المان هیواد لخوا جوړ شوی و او هغه مهال یې د 3 میګاواټه برېښنا د تولید ظرفیت درلود. د چک برېښنا فابریکې مسؤلینو دا هم ویلي چې د دې چارو په بشپړېدو سره به د یادې فابریکې د برېښنا ظرفیت 3.9 میګاواټو ته لوړ شي. 3.9 میګاواټ ته ظرفیت لوړېږي او فعلا د وزارت په برخه او د برېښنایي خونه الهام شرکت ته چې په قرارداد کې 4000 کورو ته فعلا برق په پلان کې شته دی.